د خوست ولایت د غاښونو د ډاکټرانو اتحادیې مسؤلین وایي چې څو موده وړاندې 9000 ډاکټرانو د ایگزیټ په ازموینه کې ګډون کړی و چې له جملې د خوست په ساته 50 تنه بریالي شوي دي چې یاد کسان د ډاکټرانو اتحادیې د مسؤلین لخوا وستایل شول. مسؤلین زیاتوي چې دغه ډاکټران به د خپل تخصص څخه وروسته په خپل هیواد کې د غوره خدمت جوګه وګرځي. دې تشویق پورا مونږ مسؤلیت لرو چې دای تشویق کو ترڅو مخته لور شي. لکه اوس اول ورکه خوست کې پروتیزیان ډاکټر صاحبون وو، هغه نو وروسته درې کلن شول، هغه نو وروسته بیا ستوماتولوژي شول. اوس د ډاکټر صاحبونو چې ستوماتولوژي امتحان البته د ایگزیټ امتحان پاس کړلو، دې نو وروسته دای ته زمينه برابرېږي چې مخته لور شي. بلور ته کامیاب شوي ډاکټران خوښ دي چې خپل زده کړې تکمیل کوي. دوی زیاتوي چې د ډاکټرانو لپاره یاد دوره ډیره اړینه او مهمه ده. دا چې په عموم کې د ایگزیټ ازموینه واخیستل شو، د ایگزیټ ازموینې عمومي ارکان تقریبا له 9000 څخه پورته و چې په دې کې د ستوماتولوژي برخه هم شامل و او د دې ترڅنګ د معالجوي برخه هم و. ډېر د خوښۍ احساس کوو به حد زیات، ځکه دا موږ یو سرنوشت کوونکی امتحان ده. هر یو ډاکټر د لپاره سترګې د ایگزیټ کې پاس شي. که ایگزیټ موږ پاس کوو موږ نور پرمختګ کولی شو، تخصص نور د خارجي امتحانونو هغه موږ ورکولی شو. د یادونې وړ ده چې د خوست په ساته 15 تنه ډاکټران د ستوماتولوژي په برخه کې هم بریالي شوي دي.